الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د لمر نړیوال تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت احکام خپرونه شروع شوه. مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زموږ خپرونه یې تمویل کړې ده. د افغان ټیلیکام له غوره خدماتو څخه استفاده وکړئ. 0 زموږ د اړیکې شمیره ده. ورزو لومړی اړیکه راخلو ګورو چې په خپرونه کې له موږ سره څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم ورحمت الله. فکر کوم د موږ د ورور اړیکه قطع شوې ده، کولی شي له موږ سره بیا هم اړیکه ونیسي. زموږ یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي چې مولوي صاحب فینافلیکس کاروبار لرم، غالبا مطبع ده، په هغې کې چې دی چاپ کوي. وایي په دې چاپ کې عکسونه چې دی چاپ کوم، دغه کاروبار کول د شریعت له نګاه څه حکم لري؟ د دې ترڅنګ زموږ یو بل ورور هم پوښتنه کړې ده، هغه وایي چې د دویم واده لپاره له خپلې لومړۍ میرمنې څخه اجازه اخیستل ضروري دي او که نه دي؟ د دې ترڅنګ موږ سره بل ورور هم پوښتنه شامله کړې ده، وایي چې په جنازه کې د مړي وارثانو ته ځان ښودل څه حکم لري؟ لومړی پوښتنه کومه چې زموږ ورور کړې ده، فینافلیکس کاروبار کول څه حکم لري؟ ګورئ دوستانو، فینافلیکس کاروبار کول په خپل ذات کې مشروع دي، خو ورځو لومړی اړیکه راخلو بیا راځو پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني وکړئ ورور ستاسو پوښتنه اورو. بله ستاسو پوښتنه اورو، مهرباني وکړئ ورور. پوښتنه زه د مالدارۍ کار کوم. ښه د مالدارۍ څخه خلک اوس وچې ډوډۍ راوړي، د پښو لاندې پرته وي، د پښو لاندې کېږي، سترګور دي دال، یعنې ورته واده که نه ده ورته وچه روانه شوې، زیاتې پرېمانه چې پښو لاندې نه شي دا ډوډۍ، وچې ډوډۍ. ښه سمه ده وروره. بله پوښتنه خو نه لرئ؟ نه اوس دا پوښتنه ده. سمه ده ورور، انشاءالله درته وایم. د فینافلیکس کاروبار کول دا په خپل ذات کې، فینافلیکس دې ته وایي چې ماشین یو مطبع لري، په هغې کې چې دی طبعا شیان چاپ کېږي، لیکل هم چاپ کوي، عکسونه هم چاپ کوي، په هغې کې زیروح هم اوسېږي، غیر زیروح هم اوسېږي، موټرونه هم چاپ کوي، غرونه هم چاپ کوي، طبیعت عکسونه هم اخلي. نو آیا دغه کاروبار کول جایز دی که جایز نه دی؟ ګوري په خپل ذات کې فینافلیکس کاروبار یا د مطبعې کاروبار دا جایز ده، ځکه په هغې کې چې دی چاپ دی، نو چاپ کې ښه شیان هم چاپ کېږي او عکسونه هم چاپ کېږي. راځو دې ته چې په عکسونو کې د زیروح شیانو عکسونه چاپ کول، هغه پردې ته راوستل او هغه چې دی که نه په لوحو کې چاپ کول، دا شریعت له نګاه نه جایز دي او د دغې چې کومه ګټه بیا تا ته راځي دا ناروا ده. باقي نور خپله که چېرته چاپ د غرونو وي، د سرکونو وي، که چېرته د ونو وي، که چېرته د موټرو وي، د غیر زیروح اشیا او شیانو عکسونه وي او د دې ترڅنګ د لیکلو چاپ کول وي، لوحې جوړول وي، دا په خپل ذات کې جایز دي، د دې ګټه هم روا ده. نو کوم شی چې ناروا ده هغه د عکس ده، ځکه په حدیث مبارکه کې په سختۍ سره منع راغلی ده، اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون، د قیامت په ورځ به سختترین عذاب دغو کسانو لپاره وي چې عکسونه چاپ کوي. نو د عکس د چاپ کولو له امله هغه ګټه چې تا ته راځي هغه بیا ناروا ده، باقي ګټه کم چې د فینافلیکس نه ته اخلي دا بیا روا ده، په دې کې کوم مشکل نشته ده. زموږ بل ورور پوښتنه کړې ده، د هغه پوښتنه په داسې ډول ده چې ورځو یو اړیکې ته اړیکه راخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني وکړئ ورور ستاسو پوښتنه اورو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ببخشید من یک سوال داشتم مولوی صاحب. مهربانی بفرمایین خواهر. من یک سوال داشتم، بسیار ببخشید دیگه، یک سوال زنانه است که من یک تکلیف دارم، تکلیف نسایی دارم
امی مریضی مقدار مخوش شده قطع شده و درمون خونریزی داره نماز من میشه در یالا. خب ماهواری قطع شده باز خونریزی یعنی بدون از عادت ماهوار میایه؟ بله بدون از اون عادت مقدار خلا شده ختم شده بدون از اون درمون خونریزی داره من در مو حالت نماز میخوانم موضوع میکنم نماز من میشه میگن که یک مرض از دیگه نماز میشه. بله نمازتان میشه روزه گرفته میتانی نمازتان درست است فقط می قدر کوشش کو که در وقت نماز که است لباستان پاک باشه و برای هر نماز کوشش کنی وضو بگیری علیده دیگه نمازتان میشه مشکل نداره معلومات بیشتر برایتان میتم انشالله منتظر باشین. زنده باشی خار. زمونږ بل ورور پوښتنه کړې ده چې د دویم واده لپاره له خپلې لومړۍ مېرمنې څخه اجازه اخیستل ضروري دي که نه دي؟ ګورئ اسمان به ځمکې ته راشي لومړۍ مېرمن به تا ته اجازه درنه کړي امکان نه لري چې لومړۍ مېرمن تا ته اجازه درکړي چې ته لاړ شې او دویمه ښځه وکړي. اجازه اخیستل ضروري نه دي د تا لپاره شریعت په تا باندې دا لازم کړی نه دي چې خامخا لاړ شي او ښځې ته ته کښېنې او هغې ته ووایې چې محترمې جنابې زه بل واده کومه دا په تا باندې شریعت نه دی لازم کړي. اما که چیرته بدون د اجازې دې دا کار وکړه نو بیا هم تا ته ډېرې ستونزې پیښېدلی شي دې ته د پام اوسېږي. دویم واده کول دریم واده کول دا اسان کار نه دی. که چیرته دې خپل کور په جریان کې وانه چو په خپله ښځه دې په جریان کې وانه چوله او همداسې لاړلې او یو دم د ښځه راوستله یا یو دم د واده وکړو نو بیا به ډېر زیات مشکلاتو سره مخ شي دې ته د پام اوسېږي. یو څه به کار کوي یو څه به ذهنیت سازي کوي یو څه به ورته خامخا هغه د راضي کولو کوشش وکړي. یو کال دوه کاله درې کاله زحمت وباسه په خپلې ښځې باندې چې هغه دې ته غاړه کیږدي چې بله ښځه ومني په تا باندې. نو منل ډېر سخت کار دی خو دا کار به ته کوې کوې نه کړي بیا د دوو د درو ښځو جنجالونو نه وتل هم چې دی اسانه نه دي. که ته غواړې چې زه ښه خوند واخلم د خپل ژوند نه نو د دوو د دریو ښځو په شتون کې بیا خوند اخیستل ډېر زیات به مشکله وي. شریعت اجازه درکړې یو دوه درې څلور ښځې وکړه لیکن خپله کورنۍ خپل اقتصاد خپل جسمي حالت دا په نظر کې ونیسه چې تی وس لرې که نه لرې انصاف کولی شي که نه شي کولی. که انصاف کولی شي اقتصادي وضعیت دې ښه وي کورنۍ د سره پکې ومني دا خبره نرغونتې بیا لاړ شه دویمه ښځه وکړه درېیمه ښځه وکړه څلورمه هم وکړه. خو که دغسې حالت دې نه اوسېږي او ته بله ښځه کې بیا ځان ته جنجال ګورې پام دې اوسېږي. ورځو دوستانو لنډې دمې ته دم اخلو بېرته راګرځو له موږ سره اوسېږئ. دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو 0199252 زموږ د اړیکې شمېره ده کولی شئ له موږ سره خپلې دیني اسلامي فقهي پوښتنې شریکې کړئ. موږ به کوشش کوو چې د شریعت په رڼا کې تاسو ته ستاسو د پوښتنو ځوابونه ووایو. زموږ ورور پوښتنه کړې وه هغه ویلې چې وچه ډوډۍ که د څارویو د پښو لاندې شي نو څه حکم لري ګناهګاره کیږو خو نه. ګوره رورجانه که چیرته څارویو ته ډوډۍ ږدئ کوشش وکړئ په یو لګن کې په یو لوښي کې په یو شي کې ورته کیږدئ تر څو هغه هم رزق دی روزي ده د پښو لاندې نه شي. بیا هم غیر ارادي طور باندې که چیرته تا صحیح ایښي وي خو لیکن د څارویو د خپل کشمکش او د هغې د خپل د خوراک په دوران کې چیرته هغه ډوډۍ بیا د پښو لاندې کیږي په دې سره په تا باندې کومه ګناه نشته ده. البته د پاکولو په وخت کې کله چې ته د څارویو کومه غوجل ده یا کوم ځای دی هغه ځای پاکوي نو بیا به ته کوشش کوي چې هغلته نه هغه ډوډۍ په صحیح طریقې سره جګه کړي تر څو هغه د کثافاتو سره او د ګندګۍ سره یو ځای داسې ځای کې ونه غورځېږي چې هغې سره د رزق بې حرمتي وشي. دا بیا خپله د چې کوم د څارویو مالکان دي هغوی ته پکار دا دی چې په دې کې احتیاط نه کار واخلي. باقي دا یو ضرورت دی چې څارویو ته خامخا وچه ډوډۍ اچول ضرورت دی ورته کېښودل ضرورت دی اما د دې دا په نظر کې نیول پکار دی چې اوس د دغې ډوډۍ بې حرمتي ونه شي دا بیا تاسو باید په نظر کې ونیسئ. نو ښه خبره دا ده چې د هغې اخور دی یا لګن دی یا یو بل لوښی دی په هغې کې ورته کېښودلی شي. که بیا چېرته هغه د پښو لاندې شوله په هغې کې ته ګناهګار نه یې. بله پوښتنه زمونږ خور وکړله یک خواهر ما پرسیدن که بدون از عادت ماهواری باز هم به ما تکلیف یعنی خون میآید حال نماز ما چطور میشه نماز ما میشه یا نمیشه. ببینین خواهر عزیز امور روزهایی که عادت ماهوار می باشه به جز از این وقتی که خون آمد یعنی معلوم میشه که استحاضه است یک مرض است نو در وقت باید انسان روزه هم بگیره و نمازم بخوانه. البته لباسای خود پاک نگاه داره و برای هر نماز باید وضو علیده بگیره. ورزو یو اړیکه راخلو اړیکه موږ سره څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم
وعلیکم السلام مولوي صاحب په خیر یې؟ الحمدلله ژوندی اوسې ورور مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه. ما پوښتنه مولوي صاحب مبارک همدغه ده په ځوانۍ په سترګو ړوند وي او امامت د مخ ته چې هغه لمونځ کېږي که نه کېږي. کم یو کس چې په سترګو باندې وړون وي او لمونځ ته مخکې شي لمونځ ورپسې کېږي که نه کېږي داسې پوښتنه ده؟ هو بالکل مولوي صاحب مبارک ښه وضاحت ورکړئ ډېر مهرباني. صحیح ده وروره انشاءالله زه درته وضاحت درکوم. نو وقتی که عادت ماهواری نیست خون آمد استحاضه است یعنی عام مرض است. بعضی اوقات میشه به خانم های تکلیف پیدا شود و صورت یعنی به هر نماز باید علیحده وضو گرفته شود و لباس خود پاک نگاه دارین دیگه نمازتان درست است. فقط در هر ماه امو روزهای عادت ماهوار وقتی که رسید دمو روزها باید باز نماز نخوانین. باز او برای خود خانم ها معلوم می باشه که کدام روزهای عادتشان هستند و برای خود یک تداوی هم بکنین از دکتر. زمونږ بل رور پوښتنه کړې وه د هغه پوښتنه په داسې شکل سره وه چې په جنازه کې د مړي وارثانو ته ځان ښودل څه حکم لري. ګورئ په جنازه کې د مړي وارثانو ته ځان ښودل دا جایز دي ځکه د تعزیت یو رقم تعزیت دی د مړي کورنۍ سره چې هغلته ته ورشي ورته ووایي چې الله دې تا ته صبر درکړي او پلار دې وفات شوی ورور دې وفات شوی میرمنه دې وفات شوې ده نو دا یو قسم تعزیت دی. ښودنه د دې په خاطر نه اوسېږي چې ولا ته ما جنازې ته راغلی وي نو زم د ځان مې درته وښوده چې زه د جنازې ته راغلی یم. نیت پورې فرق دی. که نیت دې سم اوسېږي او په دې نیت د مړي وارث ته ورځې هلته ځان ورته ښایي چې هغه سره تسلیت ورکړي ځکه اصل مهم شی همدغه وي او د مړي وارثان په دې خوشحالېږي چې وګورئ ما دوستان شته د ما سره په دې غم کې شریک دي نو دا ښودنه هېڅ پروا نه لري. خو البته که نیت دې بیا فاسد اوسېږي دا نیت دې وي چې ولا اوس خپله حاضري ولګوم دته نو بیا دا جایز نه ده داسې کول بیا نه دي پکار. ورځو یو اړیکه راخلو. السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله ورور ژوندی اوسې مهرباني ستاسو پوښتنه اخلو. شکرونه پرې تاسو زما د شا د خوا بل موټر پشکې لګېده په دې باندې روژې کېږي که نه کېږي یوه دا مسله ده وبخښئ ستاسو پوښتنه مې وانه خیستله یو ځل بیا ووایئ راته لږ اواز هم سم نه راځي. په تلیفون کې خو ښه تاسو اوس بیا پوښتنه وکړئ انشاءالله زه به پوه شم پرې. تاسو وکړئ خپله پوښتنه. ما یو رابه ټکر کړی دی که نه دی ټکر کړی بل لنجر د شا د خوا پشکې لګېدل ورڅخه پوښتنه وکړه چې د روژې بیا باندې کېږي که نه باندې کېږي. په دې ټکر کې وفات شوی دی څوک؟ شا د خوا پکې لګېدلی دی د شا د خوا موټر لګېدلی دی. سمه ده ورور انشاءالله درته وایم ښه روژې شته که نسته ده. بله پوښتنه بل کیسه ده په مځکه زما مور مړه شوې ده میرمو ده میرمو مړه شوې ده اوس موږ په مځکه کې د میرې حق لرو که یا موږ بندیان یو. ښه یعنې د مور په جایداد کې تاسې حق لرئ که نه لرئ؟ خیر زما مور مړه شوې ده پلار مې بل معاینه کړې ده هغه مړه شوې ده موږ په دې کې حق لرو که زامن هم لري لورانې هم لري. سمه ده ورور انشاءالله دا درته وایم منتظر اوسېږئ. بله پوښتنه زمونږ ورور کړې وه چې د هغه پوښتنه په داسې شکل سره وه چې ویلې وایي نابینا سړي پسې لمونځ کول د شریعت له نګاه نه څه حکم لري. ګورئ نابینا سړي پسې لمونځ کول چې دی که نه جایز دي خو په دې شرط باندې چې هغه نابینا کس قاري واوسېږي د خپل ځان د خپلو کالیو د خپل جسم د خپل د هر شي حفاظت وکړلی شي. یعنې څوک دې سره واوسېږي د نابینا کس سره د قاري صاحب سره چې هغه کس د تشناب تنبوزي او د ټول د کالیو د هر شي خیال وساتي. نابیناګان ګوره فرق کوي.
یو هغه نابینا دی چې هغه سره څوک شته ده نه دی هغه حفاظت وکړي او د خپل هم د خپل ځان خیال نشي ساتلی. یو هغه نابینا دی چې هغه د خپل ځان خیال هم ساتي، یو کس هم شته ده ورسره خپله مېرمن د زوی د اولاد دی هغه د هغه ټول خیال ساتي، د هغه د لباس. بعضې قاري صاحبان دغه نابیناګان دومره د خپل ځان حفاظت کوي، دومره خیال ساتي، دومره ولکه یو بینا سړی هم وکړي. نو که چېرته د خپل ځان خیال او د دې ټولو شیانو خیال ساتلی شي بیا پسې لمونځ کول جایز دي. او که چېرته د خپل ځان خیال نشي ساتلی او د خپل لمونځ کې د خپل وضعیت خیال نشي ساتلی، څوک کس رهنما هم نشته ده چې د هغه رهنمایي وکړي، بیا په داسې صورت کې په داسې نابینا کس پسې لمونځ کول دا مکروه دي، جایز نه دي. یو خبره هم پام اوسي، عبدالله ابن مکتوم ام مکتوم رضی الله تعالی عنه نابینا و، لیکن هغه چې دی کله کله هغه به لمونځ ورکوه، بلکې نایب امام په مسجد نبوي کې. وجه یې دا وه چې هغه چونکې په صحابه کرامو کې ډېر هغه صحابي دی چې لوی مقام یې درلوده، سورې عبس وتولی د هغه په حق کې نازل شوی دی. نو ورځو لنډې دمې ته دمه اخلو، بېرته راګرځو انشاءالله. زه باوري یم چې له موږ سره به اوسیږئ. نو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. 0191252 زموږ د اړیکې شمېره ده، کولی شئ له موږ سره خپلې دیني اسلامي فقهي پوښتنې شریکې کړئ. ستاسو پوښتنې به انشاءالله د ډېرو دوستانو لپاره د هغوی پوښتنې هم ځواب ورکړي. زموږ د شریعت احکام خپرونه دا فقط او فقط هم د دې لپاره ده چې هغه دوستان چې هغوی ته کومو مسایلو کې ستونزې وي، دیني مسایلو کې، فقهي مسایلو کې، نو هغوی نیغ په نیغه کولی شي خپلې پوښتنې شریکې کړي. موږ باندې انشاءالله نیغ په نیغه د شریعت د حکم مطابق انشاءالله کوشش کوو چې ځواب ورته ورکړو. زمونږ ورور پوښتنه کړې وه، د هغه پوښتنه په داسې شکل سره وه چې ټکر کې رانه یو کس په خطایي باندې وفات شوی دی. هغه وایي چې شا له خوا نه یې ټکر کړی و، یعنی مقصد هدف یې دا و چې غلطي د ما نه وه، غلطي د هغه کس وه، او به هر حال هغه وفات شو، خپل ژوند یې له لاسه یې ورکړ. چونکې قتل خطایي دی، بیا هم انسان وفات شوی دی او ستا له امله وفات شوی دی، ته پکې مقصر یې، یعنی ګرچې زیاته غلطي د هغه کېدلی شي. اوس د دې معلومات شاید تاسو ته بهتر اوسیږي چې خطایي زیاته د چا وه. خپرونه کې موږ نشو کولی زیات تفصیل د یو کس نه واخلو چې څه رقم وفات شو، څنګه نشو وفات. نو هغه سوال ته په کتلو سره کوشش کوو چې تاسو ته موږ ځواب درکو. نو په دغه صورت کې هم چونکې قتل واقع شوی دی او مقصر یو څه پکې ستا لاس هم شته دی، نو دې وجې نه بهتره دا ده چې 2 میاشتې ته روژې ونیسي او هغه کسانو ته باید دیت هم ورکړلی شي. بهتره دا ده چې 2 میاشتې روژې ونیسي او د هغه کسان چې کوم کس تانه وفات شوی دی نو هغې سره که تاسو روغه جوړه کړې وي نو دیت ورکول دا ضروري دي. ورسره دا ده چې دغسې مسایلو کې بیا خپل ځایي مفتي نه تاسو کوشش وکړئ فتوا واخلئ، ځکه هغه بیا د جزئیاتو ته په کتلو سره کولی شي خپله فتوا ورکړي. د رسنیو له لارې نه ممکن نه وي چې سړی ټول هغه محتویات په نظر کې ونیسي او د هغې فتوا ورکړي. زمونږ یو بل ورور پوښتنه کړې ده، د هغه پوښتنه داسې شکل سره وه چې د ناپاکۍ حالت کې مړ شوی کس ګناهګار دی که نه دی. ګورئ، د ناپاکۍ په حالت کې که چېرته یو کس مړ شي او دغه ناپاکي قصدي نه واوسیږي، په قصد سره ځان نه یې ناپاکه کړی، بلکې همداسې حالت جنابت کې دی، نو دا امکان لري د داسې حالت کې مرګ انسان ته چې دی وخت نه ورکوي، هر وخت راتللی شي. دې کې د خپل انسان کوم دخل نشته ده، دی ګناهګار نه دی. لکه یو سړی د شپې له خوا نه خپل مېرمن سره همبستري کوي او سهار ته دی غسل کوي، نو د ټول د شپې کې دی په یو وخت کې دته وفات شو، نو په دې کې دی ګناهګار نه دی. البته دغه غسل ورکول هم همدغه وي چې دغه انسان ته یو قسم د مرګ سره فورا یو عارضي چې دی یو ناپاکي لاحق کیږي. یعنې که یو انسان غسل همدا اوس وکړو دی وفات شو، له هغې نه وروستو بیا هم د مرګ نه وروستو دته غسل ورکولی کیږي، ځکه د مرګ سره فورا دته یو څه جزئي ناپاکي لاحق کیږي او دته انسان ته غسل ورکول ضروري دي. نو دغه انسان چې کله د ناپاکۍ په حالت کې مړ شو نو د ده ګناه نشته ده په ده کې، او بلکې دا موږ په که چېرته د تاریخ د اسلام وکتلی شي داسې صحابي و پکې غسیل الملایکه چې هغه د جنابت په حالت کې د شپې دی او اعلان کېږي جهاد لپاره دی، فورا جهاد ته ځي، په جهاد کې شهید کېږي. نو دا کوم مشکل نه لري، په دې کې کوم مشکل نشته ده. ورځو یو اړیکې ته اړیکه راخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مولوي صاحب ژوند ښه خیر؟ الحمدلله. ژوندی اوسئ ورور، مهرباني وکړئ. خیر صفایش کا مولوي صاحب،
د سړي څه په خطایي کې یو سړی ونه پوهېږي چې مثلا دونه کچاره یا ګناه لري په روژه کې د سړي په کورواله اوسي بیا داسې بیا د پښتورګو تکلیف هم ونه لري خو بیا وروسته بوی کومه چې مثلا دې باندې 2 میاشتې روژه راځي بیا به هغه څه کوي که پښتورګو تکلیف هم ولري بیا به دغه کفاره وکړي او یا که دغه څونه چې وایي چې ورته ورکړل کېږي فدیه ورکوي که څه چې هغه وکړي او دوهمه بیا مولوي صاحب بله پوښتنه مې دغه ده که چیرې یو سړی د زمزم اوبه مې په خوب ولیدې څو کسان راڅخه وو هغه و چې دغه څه معنا لري دغه پوښتنې مې خواهش کوم. صحیح ده ورور. زمونږ بل ورور پوښتنه وکړله بلکې د دې ورور پوښتنې ته به راشو ده ویلی چې که چېرته په روژه کې تا نه خطایي سره کوروالی وشي او نو اوس په تا باندې د دې روژې قضایي یا کفاره شته ده که نشته ده. دویمه خبره دا چې سړی تکلیف هم لري. ګر ورور جانه په روژه کې چې دی که په خطایي سره هم تا نه کوروالی وشو دا هم جرم دی ځکه چې روژه د خپله د دې روژې حالت دا خطایي نه قبلوي. دا همداسې نه ده چې یو سړی وایي چې ځکه دا داسې د کوروالی داسې یو عمل نه دی چې ته دا د دې لپاره دلیل جوړ کړي چې ولا ما نه خطایي کړي بلکې انسان باید متوجه اوسېږي. کوم انسان چې په خپل ځان باندې قدرت نه لري نو دا انسان د خپل کوروالي ته په روژه کې بیخي نږدې کېږي نه. کوم انسان چې په خپل ځان قدرت لري کامل حاکمیت لري بیا که چېرته د خپل کور والا سره بوس و کنار کوي یا ورسره یو ځای کیني ورسره ګپ شپ لګوي یا مستي کوي بیا هغه لپاره جایز ده. لیکن کوم انسان چې په ځان حاکمیت لري دا سړی نه لري نو دا سړی د بیا ښځې سره بیخي نږدېوالی نه کوي بلکې ورسره د زیات په یوازې په تنهایي کې نه کیني. اوس که چېرته خطایي کې د انسان نه کوروالی وشو نو طبعا روزه هم ماته شوله او د انسان باندې کفاره هم شته. کفاره دا ده چې 2 میاشتې به روژې نیسي اوس یو 15 روژې به نیسي او همغه روژه 2 میاشتې روژې نورې یو 15 روژې به نیسي. راځو دې ته چې دی وایي چې دغه انسان که چېرته بیا تکلیف ولري د پښتورګو ګورئ تکلیف بیا داسې دی چې 2 نوعه دی. که چېرته دی امکان لري اوس په دغه ورځو کې روژې نیولی سي لکه دا لنډې ورځې دي خو بیا خو مجبوره دی دی به روژې نیسي په دغه یعنې چې تر څو پورې امکان کېدلی شي دته فدیې ته خبره نشي تللی. اول د روژو مسله ده چې خامخا په کار دا دی چې دته چې روژې ونیسي. خو که تکلیف داسې شکل سره دی چې هېڅ امکان نه لري ډاکټر ورته وایي که چېرته ته روژې ونیسي د تا د مرګ خطره ده یا د تا د مرض د زیاتېدلو خطره ده یا پښتورګي دي کاملا له منځه ځي یا داسې یو مسله وي چې تا ته بل خلاصون نه وي نو بیا په داسې صورت کې ته کولی شي د هغو 15 روژو فدیه ورکړي یو 15 روژو فدیه ورکړي چې د هرې روژې په مقابل کې بیا یو سرسایه د یوې ورځې په مقابل کې یو سرسایه ورکول دي. ما درته ویلي چې په هغه صورت کې چې تکلیف دې په دومره حد درجه کې وي چې هېڅ امکان نه لري ته روژه ونیسي بیا په صورت کې فدیه ورکولی شي. او که چېرته امکان د دې وي چې ته صحتیابه شي بیا هم هغه صحتیابۍ په صورت کې تا باندې روژې نیول دي. دا د فدیې مسله دا بیخي د صحت چې ستا یې صحت نه وي امکان یې نه وي په هغه صورت کې بیا تا ته د فدیې مسله راځي د یوې روژې مقابل کې د یوې سرسایې په اندازه باندې فدیه ورکول دي. بل ورور ویلی چې زمزم اوبه چې دی په خوب کې لیدل دا بهترین خوب دی. زمزم چې دی آب حیات دی شفا ده. انشاءالله که مرض چې لري خدای پاک به درته شفا درکړي. الله رب العزت به عن قریب تا ته شفا نصیب کړي. دوستانو د شریعت احکام خپرونه خپله هم ګورئ دوستانو سره هم شریکوئ. انشاءالله په دې کې ډېر داسې مسایل موږ بیانوو چې هغه شاید د ډېرو دوستانو لپاره په هغې کې آګاهي نه اوسېږي نو تاسو ته ستا په علم کې به اضافه کېږي او ډېر مسایل به م انشاءالله د دې نه زده کوي. نن ورځې لپاره د شریعت احکام خپرونه اختتام ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې په الله سپارو. الله مو مل شه.